پرون یو ځوان راغی، مشر ځوان، محترم ځوان، ښه پر غټ پوست باندې ویلې ول مولوي صاحب اوله ورځ مې په هسپتال تللی یم، یو کار مار یو شی به و، بیا هلته زنانې راغلې. زنانې چې راغلې بیا د دې ډېره مواد بیا ډلیوري کیس مې وسولو، نو بچی پیدا سو، زوی چې پیدا سولو خامخا د هسپتال عمله دی وخوا او بله خوا ته کار و کتار کوي. کرار زنانې د مابین ځه ولاړې ورکې سولې، کوچنی ماشوم یې پر دا ځای پرېښود. ښه نو بیا اوس زه څه چم وکړم؟ بیا هېڅوک یوه خوا ته وګوره، بله خوا ته وګوره، کیمرو کې وګوره. اوس ما راوسته 19مه څو یمه د کور ته شیدې مې ولره راوړې، د کښې چې کوم ضرورتونه دي هغه مې ګردور پوره کړو. ما ته لار راوښیه زه څه چم وکړم. دا په اسلام کې شته که نشته؟ اوله خبره واوره، د الله رسول فرمایي ترغیب و ترهیب حدیث نقل کړی په آخره زمانه کې به د حرامو کشمیان ډېر سي. آخره زمانه کې د قیامت علامه دا ده د حرامو کشمیان به ډېر سي. واسې هسپتالو کې پوښتنه وکړئ، هر ورځ بچی پیدا سو پاته سو، بچی پیدا سو پاته سو. دا د دې قصور د چا دی؟ د دې قصور د چا دی؟ دا کم چا چې بدکاري کوله د خپلو 5 منټو دپاره، دا کم چا چې بېلاري کوله کمې زنانې د 5 منټو دپاره خپل نفس نن دې د یو روح د یو انسان ژوند د ټول عمر دپاره د رسوایۍ د شرمندګۍ د بېعزتۍ سره مخامخ کوي. ولې؟ او ته خو دا وایه چې هسپتال وزه ولاړم وایي څوک په ما خبر نه دي. او نو د قیامت پر ورځ خو اعلان کېږي پلانی د پلاني زوی یا پلانی د پلانی زوی. نو هلته خو جهان خو کله سره ګوري چې پلانی ستا زوی کله دغه پلانی ستا زوی کله دغه دا به اوس یې چم په کوو. شته یې ول ښایسته ماشوم دی مولوي صاحب، زړه مې ژاړي زړه. اوس څه چم وکړه؟ دا مسلمانان، دا شیعګان نه، دا روافظ نه، دا د سلفیانو نه، دا د پرویزیانو نه، دا پښتانه، دا د امام صاحب ګروپ نه دی. دا امام صاحب